ممتاز په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلې بچی پلار دې څه کار کوي ماشوم سړی په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپیر وکتل سترګې ټیټې کړې او روښانه ویل استاد جی په دماکه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې د تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چندخه چې میږی راکاږي بیا یې کیسه ورته څه داسې وکړه استاد چې زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې سړي په غریو نیولي انداز وایي بچیه زه الله دې مل شه د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم سره د برش او د پالشو کېنم بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کومه چې چانه لس غواړم پنځه راکوي که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد ړانده مې ورته ځکه ووي ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاڅو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خورنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورمه خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته دلته زما غوندې نفر دلته په سترګو کې نظر هم نشته او دلته زما نه بل نخر هم نشته